خبر کابل کې د تلونیوز 3 کارکونکو نیول شوی دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هر کلیکم سرچینی وایي چې د حکومت استخبارات یو خصوصي ټلویزیون تلونیوز رئیس په ګډون 3 کارکونکو نیول دي. د تلونیوز پخوانی رئیس لطف الله نجیب زاده او یو شمیر اوسنی او پخوانی کارکونکو په ټولنیز شبکو کې د کسان نیول کېدو خبر ورکوي. سرچینی زیاته کړي چې سرپرست حکومت استخبارات پرون له ماښام وروسته د تلونیوز ټلویزیون دفتر ته دننه شوی او د شبکې رئیس خپلواک صاحب ویان یې بهرام امان او دغه چینل یو بل کارکونکو له ځان سره بولی دی. ځینې سرچینې بیا وایي چې نیول شوو کسانو یې دوی له څو ساعتو پلټون وروسته بیرته خوشي کړي دي. له بل خوا د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د تلونیوز ټلویزیون دغه خبریالان او کارکونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. یونما دفتر په ټویټ کې غوښتنه کړې چې د ژورنالیستانو باید سلامتي خوشي کړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.